انا ساقانی ویلي دیني عالمان به د نجونو د ښوونځیو په اړه غونډه وکړي. په سلامونو مو هرکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو یو منځلارې مشر انا ساقانی وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دیني عالمان غونډه وکړي او د نجونو د لیسو د پرانیستلو په اړه به پریکړه وکړي. انا ساقانی چې د اختر لپاره خوست ولایت ته تللی و په یو غونډه کې وویل په لنډو ورځو کې به د دیني عالمانو غونډه جوړه شي او هغه ستونزې به پکې حل شي چې د نجونو د ښوونځیو په اړه شته. د انا ساقانی په شمول ګڼ شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پلویان دي. په یو شمېر دودیز او زورپال ملایان چې ویل کېږي د طالبانو د لوی مشر په شاوخوا کې راټول دي د نجونو له ښوونځیو او کار سره کلک مخالفت کوي. انا ساقانی چې په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د نجونو زده کړه د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکي کې به ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. ده وویل هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې یو مشروع کار د اسلامي نظام له لوري بندیږي او یا به ښځې او نجونې چې د خپلو هیوادوالو د خدمت لپاره تعلیم کوي هغوی به تعلیم ته نه پرېښودل کیږي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.